که غواړې چې الله درنه راضي وي نو بیا واوره. الله تعالی فرمایي زما د حق نه پس په هر انسان د مور او د پلار حق دی. یو ځلې نه بلکې 15 ځلې په قرآن شریف کې بیان کړی دی. په نښه کړی هر هغه انسان چې د مور او د پلار فرمانبردار او خدمتګار وي د هغه به په دنیا کې پرسکونه، خوشحاله او باعزته ژوند وي، او هغه انسان هم پر نښه کړی چې د مور او د پلار نافرمان وي د هغه به په دنیا کې تنگ او سخت ژوند وي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې مور او پلار راضي کړل هغه الله راضي کړ. وی فرمایل پلار د جنت تر ټولو لویه دروازه ده. کله چا نه پلار ناراض و او هغه ته مرګ راغی نو هغه ته به هیڅ کله هم د جنت دروازې خلاصی نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خپل مور او د پلار په مخ کې د اوف کلمه هم مه وایئ. کله چې هم د خپل مور او د خپل پلار سره خبرې کوئ نو له ځانه غلام جوړ او بیا خبرې وکړئ. هر انسان چې خپل مور او خپل پلار خوشحالوي هغه د داسې فکر وکړي چې الله خوشحالوي، او د مور د قدمو لاندې الله جنت ځکه ایښی ترڅو انسان پوه شي چې د جنت اوله زینه د مور خدمت دی. که کوم اولاد خپل ټول عمر د مور په خدمت کې تیر کړي تر دې دمه چې د مور په قدمو کې ساه ورکړي بیا هم د هغه شپې حق نشي ادا کوی کومه شپه چې مور په ماشومتوب کې خپل اولاد ته تیروي، او د خپل ژبې تیزي په هغه مور مچلوه کومې مور چې تا ته خبرې در زده کړي. که کوم انسان خپل ټول عمر د الله په عبادت کې تیر کړي او خپل ټول مال د الله په لار ولګوي او تر دې دمه چې د الله په لاره کې شهید شي بیا هم د هغه شفقت نه کیږي که د هغه مور خفوي، نو ښه فکر وکړه مخکې له دې چې ناوخته شي، ځکه مرګ خامخا راتلونکی دی او د مرګ نه پس یوازې 2 لارې دي، یوه د جنت او بله د دوزخ لاره ده. السلام علیکم.